خوشحال به له کفن سره راپاسم که چا وویل چې پښتون د چا غلام دی. ښه راغلاست دوستانو، تاسې ځینې شارټونه ولیدل چې موږ راغللو د خوشحال خان خټک مقبرې ته، د ده مزار ته. موږ د ده په کتابونو کې اورېدلي وو خوشحال خان خټک څوک ده، څه یې کړي وو. خوشحال خان خټک د پښتو یو نومیالی او پیاوړی شاعر و. همداراز د خټکو د قبیلې سردار و، قومي مشر و. همداراز د مغولو سره ډېر جنګونه کړي وو، مغول یې ډېر ځغلولي وو. د پښتنو د اتحاد او د اتفاق لپاره ډېر کارونه کړي وو. دا یې مزار ده. هغه خوشحال چې په مغولو یې سرونه ګرځولي وو، مغول یې پسې اخیستي وو، هغه دا خوشحال ده. او دا زنګ چېرته راغی دا خو بند کړه که نه اذان ده. ښه صحیح ده. نو بسلام دی داسې ورته ولاړ خپل هر څه عیار کړي دي. ملګرو ته سما وخت کې مې یاده کړه چې ملګري را سره دي، دوی سره موږ خبرې کوو. توابه اول وار د بابا قبر ته راځي که نه مخکې مې راغلی وي؟ نه یو بیره مخکې مې راغلی وم، تقریبا یو 4-5 کاله مخکې. مکتب خو دې ویلی و که نه؟ یا نه مې ده ویلي. نه دې ویلی. د خوشحال بابا په اړه خو دې کله اورېدلي یي؟ هو خلکو نه مې خبرې اورېدلي دي. څه دې اورېدلي چې څنګه سړی؟ ډېر بهادر سړی و، جنګونه یې ډېر کړي وو پخوا، د پښتنو لپاره عین قندهاره پورې جنګ کړی و. بالکل مخکې ټول افغانستان و. هو د ټول د افغان هغه قبر باندې لیکل شوي دي په شناخته باندې چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، او نور څنګه ده ننګیالی د زمانې خوشحال خټک. نو دا هغه ننګیالی ده او هغه مشر د پښتنو چې د پښتنو لپاره ډېر څه کړي. دغلته کوم تعمیر چې جوړ کړی دلته پاس تاسې که ښکاري به نه، دغه سپین هغه چې کوم ښکاري دلته په دې ټولو باندې د ده شعرونه لیکل شوي دي، د ده غزلې لیکل شوي دي چې کوم د هغه کوم حماسي شاعري وه، د ننګ او د غیرت شاعري وه، هغه ټول نو په دې دیوالونو لیکل شوي دي. سلامدي صاحب خو ویلې، خو ما خو لا وخت نه ده پیدا کړی په موبایل او په دې ویډیوګانو مصروف وم. ته مړه خپل نوم پوره ورته واخله، ما خو د حماس واخیست. بس حماس مې تخلص دی، خپل نوم مې خلیل الله دی. خلیل تا خو په مکتب ویلی که نه؟ اوس ویلم دی. خوشحال بابا د کله چې په مکتب کې ویلی، داسې به د فکر کوو چې دا خوشحال بابا به څنګه سړی و، څنګه به یوز به چېرته ښخي، چېرته به وي، دا فکر دې کله کوو د مکتب په دوران کې چې کله به د خوشحال خان بابا موضوع راتله؟ یاره بس کوم، ځکه چې کتابونو کې دا خبرې اورېدلې، خامخا پخوا ښه خلک تېر سوي دي، بس خلکو نه هم خبرې اورېدلې وې، تکړه سړی وایي. واقعیت ده. سلامزه صاحب، خوشحال خان خټک او همداسې نورو مشرانو د پښتنو د افغانانو لپاره د پښتنو لپاره ډېر څه کړي دي. خو نن چې پښتانه څه کوي په خپلو منځونو کې، څه فکر کوي، څه نظر لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خپل نظر باندې که اوس چېرته دا خلک ژوندي وي، دا شخصیات په دې ځمکه باندې موجود وي او ژوندي وي او دا حالات یې کتلي وي، کوم که نه دا کوم چې اوس د پښتنو روان دي، نو دوی چې هغه کومې کارنامې کړي دي په هغې باندې به دوی پښیمانه وي. ځکه بې اتفاقي په دوی کې ده. هغه چې دوی هغه وخت کې کوم ورته ویلو چې دا مه کوئ، هغه په روپۍ کې لکه د دوی په وخت کې که 4 انې وه، نو هغه اوس 14 انې ته رسېدلې، 2 انې پکې لکه نشته دی، نوره پوره شوې ده. ځکه پښتانه اوس بې اتفاقه دي. بالکل ډېر بې اتفاقه، یو د بل پرمختګ نشي زغملی، یو د بل یو په بل نوم پسې راپاڅېږي، څوک وایي دا پلانکی ده، څوک وایي بستانکی ده. دا د دې بچیان خو چې کوم دي که نه، دا د سکني چې کوم وو، دا خو بیخي نو څوک ټیکټاکران دي، څوک ډمان دي او څوک څه دي، بس ځینې یو څو پکې دي چې هغه به ښیي. بالکل شته دی پکې، ښه شخصیت هم پکې شته، لکه اجمل خټک ګوره، لکه هغه هم نه دا اوسني درته ښیم که نه، دا اوسني خلک اوسنو کې خو به څه ویم، نه دا یوازې خټک نه ښیم، زه دا کومه د پښتونخوا دا خلک ښیم. دوی هغه تاریخ چې لکه میخیل صاحب مطالعه کې سړی که نه د خوشحال خان خټک، نو په هغه وخت کې هم د سره لکه خپل سکه زوی نه درېده، طرفی د مغولو کړی دی او د نه په وجه د څه شي د پیسې.
پیسې غوره کړې ده خو خپل پلار یې سیټ کړی هغه کار اوس هم په پښتنو کې روان دی د هغې وخت نه را روان دی او پښتون چې لکه دا ځان نه ونه باسي تر هغې پورې به دا داسې ذلیل او د بل غلام او محتاج نو درنو دوستانو دا خوشحال خان خټک ده او زړه مې غواړي چې ډېرې ګیلې ورته وکړم خو زه ډارېږم په ځان چې خدای مه کړه دغه ګیلې دغه بېننګه پښتنو باندې بدې ونه لګېږي او د دوی هغه خپل ضمیر صرف زما په وړاندې راجګ شي او مړ مې نه کړي اګر ځکه وخت داسې ده چې ډېرې غټې کپرۍ لاړې چا کیسه کې ونه کړو د غریب میخیل کیسه کې به څوک شي همداسې ده که نه نو بابا خدای دې ستا هر هډوکی په جنت کې خیر حالات درنو دوستانو دا ځای چې ده د دې ځای باشنده دي دا ځوانان دلته اوسېږي همدلته یې ژوند ده سلامونه ستړي مه شئ وعلیکم السلام مننه ژوندی اوسئ ستا نوم څه ده محمد شایان راغلاست محمد شایان محمد شایان ده همدې ځای یاستئ تاسې که نه همدلته اوسېږئ او د دې ځای نوم څه ده د دې کلي کې څه نوم اخلي ایسوړي بالا ایسوړې بالا اکوړه خټک پورې اړه غلی که نه دا کلی بیا چې ده ایسوړې باړه ورته وایي ایسوړي بالا دلته نور شاوخوا کې داسې کوم کلي پراته دي چشمه د بشیرآباد دی چشمه د غره شات دې غره شاته ده دا سړی چې د ایسوړې باړه په نوم او دا محمد شمور دا سړی چې هلته پروت دی د وفات شوی چې ده دا څوک و دا پېژنې نوم دا دی رحمان خوشحال خان بابا. خوشحال خان بابا خوشحال خان بابا خوشحال خان بابا درس تعلیم وایاستئ تعلیم مو شته ده درسونه وایې څوم کلاس کې زه لسمې پاس لسم کلاس پرې ماشاءالله ته ستم کې ته راشه که ته چېرته را ډېره ته راشه ښه خوشحال خان بابا څوک و دا شاعر شاعر و کوم شعر یې درته یاد ده تا ته هم نه ده یاد اوس څوک یې د صحیح مزار دا دی هم ده د پېښور کې دی رحمان بابا پېښور کې ده رحمان خټک دلته ده عمده ځای دی دا صحیح دی. څوک ځینې خلک وایي چې دې ځای نه ده خلک خبرې کوي چې خلک دا دلته نه دی او دا هسې دلته کې قبر جوړ شوی دی او صحیح دا ځای دی همدا ځای ده تاسې باوري یاستئ چې همدا ځای ده ښه خوشحال بابا د شاعري سره سره یو ښه جنګ سالار مو د خټکو سردار یو قوم مشر و هغه ډېر جنګونه کړي دي مغولو سره د پښتنو په سر باندې تاسو مکتب کې د باره کې څه نه دي ویلي زمونږ پښتو کتاب نه دی ویلی ډېر نه بیخي په درسونو کې تاسو د خوشحال بابا د رحمان بابا د دې مشهور کومه پښتني چرچې دي څه نه دي ویلي څه به ووایې نو دلته پښتون داسې ساتل شوی ده چې هغوی د خپل نیکونو له تاریخ نه خبره دي پښتون یې داسې ساتلی چې که چېرته یو ځوان په دې پوه شي چې زما نیکه زموږ مشران پښتانه وو د څه لپاره جنګېدل څه یې کړي وو نو بیا خو دا پښتانه پوهېږي دا خو چې کله پوه شول بیا خو نو پنجاب خبره خرابه ده نو ځکه یې دا ځوانان ځکه یې د نن سبا د تعلیم یافته قشر د خپل تاریخ نه د خپل افغانیت نه د خپل د پښتنو له تاریخ نه د مشرانو تاریخ نه لرې ساتلی ده همداسې به یې که نه دا افغانو او د نن نه تقریبا باندې 100 کاله مخکې تر جیلمه پورې افغانستان ټول یو خاوره یو پښتانه او دا تقریبا 315 کاله وړاندې د پښتنو لپاره جنګېده پښتنو لپاره به یې توره راخیستې خپل سینې سپر کړې وه نن پښتانه څه کوي یاره پښتانه خپل تاریخ نه وي خبر لسم نه فارغ لسم یې ختم کړی خو خبر نه شي خوشحال خان بابا څوک او پروت یې په کلي کې دا به خبر نه ده ته به داسې چل وکړې چې کوم مشران یې هغوی نه پوښتنه وکړي د ده په باره کې کتابونه ووایي نیټ ارزانه ده په پېښور ده نیټ ارزانه ده خپل نیکونه خپل پښتنو هغه کوم هغه چې دي دا یاد کړه چې پښتانو څه کړي وو څوک وو له کوم ځای راغلي دي کومې کارنامې کړي د چا سره جنګېدلي د څه په خاطر جنګېدلي دي تاسو لپاره نیټ مې استعمالوي صحیح ده که ډېره مننه دا اوس هم ټیک ټاک شروع ځوان چې پښتنو له حاله ځان خبر کړه د مشرانو نه ځان خبر کړه ټیک ټاک یې اوس هم لګیا
نو دوستانو راځئ نور دغه منظرې هم راسره وګورئ دغه ساحې. بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. د خوشحال خان خټک بابا مزار ده، دلته راغلي یو. دغه کاکا د دې ځای چوکیدار ده، دغه ځای ساتي، دې ساتنه کوي، او دا بل کاکا نو د دې کلي ده. ستا نوم مبارک؟ ما نوم دی جي چند باچا. حاجي چند باچا. چند باچا. او ستا نوم کاکا څه ده؟ مرداد شاه. مرداد شاه. ډېر خټک یاستئ دواړه که نه؟ ډېر تا ته دې ځای معلومات کېږي د دې کلي خلک خټک د خوشحال بابا په اړه څومره معلومات لري؟ اوسني خټک او بس جی زه خو یم چې یوازې موږ د خټک نه دي، که تاسو وګورئ ټول پښتانه دي، اجرېګانې به کړي، لکه غټ غټ په پوسټونو غټ دغه باندې چای راشي نو ته دا پته نه لګي چې یاره د خوشحال خان بابا تاریخ دی څه شي. خوشحال خان بابا د هغه وخت یو ډېر لوی غټ شاعر، عالم او یو ډاکټر هم تېر شوی دی، او جنګونه یې ډېر کړي دي. او بل د خوشحال بابا یو شعر درته یم چې دا ډېر خلک یې چې یاره صرف خټک چې دي دا د خوشحال بابا قوم دی. او دا خبره د ما دا ټول پښتانه واوري چې خوشحال بابا چې دی دا د ټولو پښتنو نیکه دی. یو شعر ویلی دی: درست پښتون له کندهاره تر اټکه، سره یو د ننګ په کار پټ وښکار. هغه دا نه دي ویلي چې یاره درست خټک پښتون یې ټول یاد کړی دی. نو دا خط پته هم خلکو ته نشته چې د خوشحال بابا تاریخ څه دی. دلته ډېر خلک راشي دا خبره ماته کوي چې یاره خوشحال بابا خو په افغانستان کې دی، او د افغانستان لکه دا د افغانستان دی. او زه دې ډېرو وروڼو ته دا درخواست کوم دا د مونږ لکه پښتانه وروڼه د افغانستان نه راغلي دي، او دی به تاسو ته خپله مو وایي چې هلته کې د ده قبر اډوشته دی نه، قبر یې عمده دی. زه به بل څه خبره وکړم کاکا، خوشحال خان خټک چېرته پروت ده؟ خوشحال خان خټک چې دی دا سوري بالا دی، دلته د همدا ده که نه؟ عمده دی. د ده زامن څه نومېدله؟ ډېره زامنو نومونه خو راته نه راځي. ستا عمر به څومره وي؟ ما عمر به تقریبا 54-55 کال وي. 54-55 څلور 55 کاله. ښه، او زما به دا 30 کاله داسې ده. زه د جلال آباد نه راغلی یم او ټول مکمل معلومات یې راته شته. دغه ما سره د کمرمین ملګری دا نور ملګري دا ټول د جلال آباد نه دي. ټول معلومات ورته د خوشحال خان بابا شته، د رحمان بابا شته، د حمید بابا شته، د حمزه بابا شته، د پښتنو نور مشرانو ته هغه هلته وکړه دلته وکړه، ټول معلومات شته. ته د دې کلي څنګه معلومات نشته؟ یاره بس مونږ د کلي کې ډېر پاتې کېږو نه که نه، اکثر جاړي مارو مزدورۍ پسې به ګرځو. زه خو دا وایم نه دا خبره غلطه ده. دا په مونږ او تاسې باندې، دا په مونږ او تاسې په تعلیمي نصاب کې کوم درسونه چې مونږ او تاسې دا دې ځای پښتانه چې د ځوانانو سوایي درسونه چې کوم دي دې کې د پښتنو ډول معلومات نشته ده. ټول پکې د پنجاب د مشرانو معلومات دي. موږ د پنجاب هغه را پیشکاري شوي دلته. موږ د خپل مشرانو خپل هر څه رانهیر کړي دي. موږ خپل غیرت او خپل پښتو زموږ تاریخ د هر څه رانهیر کړي دي پنجاب. همداسې دا خبره حقیقت ده، همداسې وایي که نه؟ بلکل صحیح خبره ده. ځکه چې د نن سبا د قائد اعظم به زه څه کړم؟ نو بس دا وګوره زما خپل باچا خان و چې د قائد اعظم نه ډېر مبارزه وکړل. زما خوشحال خان بابا او زما رحمان بابا او زما د نور مشران په دې خاوره باندې تېر شوي دي چې هغو ډېر څه د پښتنو لپاره او د وطن لپاره، د خاورې لپاره، د ناموس لپاره، د عزت او د غیرت لپاره کړي دي. ښکېلاکګرو سره جنګېدلي وو، کره وخت کرورې مات کړي وو. خو نن د هغو پته زما ځوانانو ته نشته ده. خو اصل کې جي بله قائد اعظم معلومات شته، قائد اعظم او پاک بله جي دا چاته پته نشته دی که نه. خوشحال بابا دا ډېر خلک یې یاره دی دلته څنګه دی شاړې ته راتلو. خوشحال بابا اصل کې دا وصیت کړی و چې یاره ما داسې ځای کې ښخ کوي چې د مغولو د غاسونو کپیو ګرده ده چې هم په ما نه پرېوځي. ځکه چې دا اکوړه خټک چې و دا تر اوسه پورې سرای و. مغول یا نور څه هغه وخت کې اسونه اوښان دا به راتللو دغلته به یې سټی کوله، دمه به یې کوله. نو ده د مغولو سره ډېر زیات جنګونه کړي. بل خوشحال بابا
نیکونه هغه مشر ته پښتو کې چې دا غور نیکه دی ډېر نیکه دی پر نیکه دی دا د کرک د کربوغۍ د کورکورۍ نه راغلي او په کوړه خټک کې آباد شوي او بل د لکه پلار شهباز خان دی هغه په کوړه خټک کې دی نیکه اکبر خان دی هغه په کوړه خټک کې دی خو دی د وصیت مطابق یې دلته ښخ دی او بل دغه تاسو که دا وګورئ دی یې چې یاره دلته لکه خوشحال بابا زامن نو دا ټوله هغه وخت کې دغه ولا مقبره وه لکه مقبره وه چې څه دغه دا ګمبد چې ورانېدلو اوس په 98 کې 1998 نو ځای په ځای به پکې قبرونه راوتل او پکې به ډانچې پرتې وي نو خبره داسې ده چې دا ټول د ده اولاد همدې ځای کې دفن شوی دی نو بیرته بیا نو 300 کال یو شول تقریبا چې وفات شوی نو دلته کوم څوک دلته چا ویل چې د لور ده حلیمه بي بي چې هغه هم په تاسو کتابونو کې راغلې ده. راځئ جی دا څه وګورئ حلیمه بي بي راته دغه ښکاره خیر هلته ته ورځو خیر. ځکه تنظیم. نو حلیمه بي بي خو دا د قرآن حافظه وه عالمه وه شاعره وه او خوشحاله وه لکه ډېره ګرانه وه. ډېره ګرانه وه خو ډېره مینه یې کوله دې سره خاص کر اجمل خټک بابا چې رالو هغه نه ما یو پېره تپوس وکړو یار چې تاسو راشئ ما ته یاره تا ته څه پته دا یو داسې پاکه بي ده د خوشحال بابا په دې سره ډېر زیات هغه پښتانه چې د خوشحال بابا په څېر د نورو مشرانو د نورو پښتنو مشرانو نه خبره دي او ما مخکې مې یادونه وکړه چې د پنجاب د مشرانو هغه پکې پیچکاري شوي په دماغو کې هغو ځوانانو ته داسې پیغام ده او هغه مشران چې نن سبا په دې پښتونخوا باندې مشري کوي او د هغوی نصاب ټول پنجابي ته اوښتې ده د پښتو پکې یو کتاب نشته ده د پښتو مضمون پکې نشته ده د پښتنو د مشرانو په باره کې هېڅ نشته ده د پښتنو د سیمو د دودونو د کلتورو د دود د دستور باره کې هېڅ نشته ده هغو مشرانو ته هغو ځوانانو چې په دې ساحې دي څه پیغام ورکوي نو زه خو دا خبره او دا پیغام کوم ټولو پښتنو ته چې لکه خوشحال بابا چې دی رحمان بابا خوشحال بابا حمزه بابا دا لکه ډېر غټ دغه تېر شوي دي نو دی ته پکار دا دي چې څومره پیجلیګانې کوي چې په دې باندې وکړي دی ته یو پته ولګي شناخت دی خلکو ته ورکړي چې یاره دا هم پښتانه دی هم څه کړي دي دی څه کړي دي کم وخت همدا پنجاب له مغولو سره ولاړو پښتانه یې ځپل کې بیرته دوی دفاع کوله دوی نه پرېښودل نو اوس خو پکار ده چې موږ دا پښتانه کوم دي چې دی یو شي اتفاق او جهاد لکه دا هم یو دغه دی یې چې دا پکې خبره کېږي که نه لکه چې خبره کېږو به نه دا د دې ځای اکثریت ځوانان چې اوس دي که نه پښتانه نشته پته چې خپل دوی کلچر په سلو کې 90% موږ ورته فیصد زه ستا په ژبه سره سره غږېږم چې ته پوه شې ورسره که نه سلو کې 90% پښتانه په ټیک ټاکونو کې دا شی شولې بیبو لا پښتو اصل تللی دي یوازې 10% پښتانه به 10% پښتانه به چې هغوی اوس هم پښتانه دي او خپل غیرت او خپل عزت او خپل مشرانو معلومات او هر څه ورکړي دا یو خبره درته وکړم کنه اوس دا تاسو مخامخ نه یې خوشحال بابا د کتاب باندې لیکلي دا خاص کر د افغانستان نه دی ته یو تحفه راغلي رحمان بابا او خوشحال بابا دا ورته ښیو د ملګرو ته نو دا چاره لګېږي ورته دا خو ډېر جی ظاهر شاه باچا را ظاهر شاه بابا صحیح ظاهر شاه باچا او نو دا اوس دې باندې که تاسو یاد کړئ یو شعر لیکلی دی نو تاسو ته به زه واورو تاسو خپله لیکلي دي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالې د زمانې خوشحال خټک نو ډېر پښتانه راشي پیچلیګانې کړي وي ډېر غټ تعلیمونه یې کړي او هغوی ته دا پته نه یاره دا د افغانستان دی هغو بدبخته ته به زه څه ووایم ای بدبخته د نن نه 300 کاله مخکې خوشحال بابا تېر شوی ده افغانستان تر جیلمه پورې په هغه وخت کې 100 کاله نه توبه 15-16 کاله ستا د پاکستان د جوړېدو کېږي نو ته مخکې افغان وې ستا پلار نیکه افغان و تر جیلمه ټول افغانانو او چې هر پښتون هغه افغان ده او ته وایې چې دا افغانی و نو ته څوک یې نو ته ګل خان یې ته پنجابی یې که نه راډمیکال یې اولاد یې خو ته هم افغان یې که نه خو بس بابا داسې اولاد درنه پاتې ده داسې پښتانه درنه پاتې دي کمرمان صاحب ته راسه دغه کومه تخته چې کومه ده د مقبرې لپاره دا نو دته او رحمان بابا ته مو فکر کومه دوی د قبر لپاره د ظاهر شاه بابا را لېږلي ورته اعلی حضرت ظاهر شاه د افغانستان هغه وخت کې ولسمشر و هغه را لېږلي ورته کاکا جانه د تا ډېره مننه موږ ته معلومات راکړه زه خو یم تاسو ته به ودرسو چای څه بوتل قربان نه او که نه دا موږ سره چې د خبرې وکړې دا هر څه
نو او بس کوشش کوه چې دلته څوک راتلو نه خبر وو لږ د پښتنو نه خبره وه نو دا یو بس زموږ مسؤلیت په ده. کوشش دا دی چې هر یو کس ته دا خاص کر دا نن سبا ټول چې کوم دی دا نن سبا چې کوم ځوانان دي چې دوی د خپل د پښتو نه ځان خبر کړي چې یاره دا پښتو دی څه شی خوشحال بابا څوک و رحمان بابا څوک و یا نور داسې غټ غټ شاعران دي کنه نو چې دوی نه ځان خبر کړي چې موږ د پښتنو دا څه کړي دي نن که پښتون دی نو د خوشحال بابا دی وجې موږ پښتانه یو همداسې ده که چېرته هغه کفار په موږ غالب شوي وای او د سیمې نیولې وې د خاورې نیولې وه افغانستان نیولی لوی افغانستان نو نن به موږ د هغوی فرهنګ کوو نه به م جامې اغوستلې هېڅ به م نه وو بس ګرځېدو به نو بیا خو پښتانه یو نو چې لیک داسې موقع راته راشي بس له هر څه نه بیا تېر یو دا د دې مشرانو برکت و چې هغه ښکېلاښګر او هغه زورور یې تس نس کړه او پښتانو ته یې ازادي ورکړه. نو درنو دوستانو دا د خوشحال بابا په محتوا جوړه شوې خپرونه چې ما مصطفی میاخیل درته وړاندې کړله. زه بیا هم خاص مننه د خپل مصدیق جواب خان اسماعیل ورته زه بډه حماسه او سلامځای صاحب دوی ټولو حرکتونه راسره وکړو دې راورسېدو خپرونه تاسو جوړ کړم. نو راځئ د علمي قبر درته ښیم او هغه راسره په ویډیو کې خالي وګورئ. تاسو په لوبه هم خدای سپارم. الله مو